د افغانستان پاچا او د خپلواکۍ اخیستونکی شاه امان الله غازي اروپا ته د خپل سفر په لړ کې د 1920م کال د ډسمبر پر 14مه نیټه ممبئی ته ورسید. د همدې میاشتې پر 14مه نیټه د ډونګري پر ډګر د نوموړي د درناوي لپاره لویه غونډه جوړه شوې وه. نوموړي ته دغه غونډه کې د ممبئی د اسلامي ټولنې جامعه خلافه او جامعه ملیه لخوا ستاینلیکونه هم وړاندې شول. کله چې شاه امان الله غازي په ممبئی کې و، د دې ښار په لوی جومات کې د خطبې او د جمعې لمانځه لپاره په لسګونو زره مسلمانان راټول شوي وو. د جمعې په ورځ اعلی حضرت د جمعې د لمانځه امامت وکړ. خلک د پاچا د لیدو دومره تږي وو چې له سهار جومات ته ورروان وو او تر 2 بجو پورې ښه لویه غونډه جوړه شوې وه. نه یوازې جومات بلکې د جومات شاوخوا پټلۍ، سړکونه، د مسجد پوړۍ، د کوټو سرونه، لنډه دا چې هر اړخ له خلکو ډک وو. دغو خلکو د شاه امان الله غازي کتو ته شیبې شمیرلې. پر 12 بجو او 10 دقیقو شاه امان الله غازي په یوه ښکلي ګاډي کې مسجد ته راغی او ورته راټولو شوو خلکو تود هرکلی ووایه. پاچا امان الله ښکلې جامې پر غاړه وې او ډېر ښه ښکارېده. جومات ته په ننوتو سره راغونډو شویو خلکو د الله اکبر چغې وکړې او پر شاه امان الله غازي د نیکو پرزوینو ګلان وشیندل. پاچا امان الله غازي په ډېر اخلاص سر ټیټ کړ او له ټولو خلکو یې د مننې په ترڅ کې له ځینو وګړو سره د یو عادي سړي په توګه خبرې وکړې. د نوموړي د راتلو لپاره د جومات دروازې او محرابونه په ګلانو سینګار شوي وو. کله چې پاچا په لویه دروازه جومات ته ننوت نو نیغ یې ځان لومړي پورته ورساوه او د مقتدیانو د ډېر ټینګار له کبله خطبې ته وخوت. د الله حضرت لخوا ویل شوې خطبه: الحمدلله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وهو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم. پاچا بیا د دې خطبې ویلو سره داسې ویل: ورونو، خدای یوازې د مسلمانانو نه بلکې د ټولو کائناتو او ټولو ملتونو خدای دی. د دې لپاره ټول انسانیت یوه کورنۍ وګڼئ. تر کومه ځایه چې د ورورۍ، مینې، خواخوږۍ او ټولنیزو اړیکو خبره ده، نو د انسانانو ترمنځ د توپیرونو دیوالونه مه دروئ او مه یې ترمنځ امتیاز راولئ. د زیاته کړه: دا د امان الله وینا نه ده، دا د رسول الله حکم دی چې فرمایي: الخلق عیال الله فاحب الخلق الى الله من احسن الى عیاله. یعنی مخلوقات د الله جل جلاله پیدایښت دی، نو الله ته هغه څوک نږدې دی چې د ده له کورنۍ سره مینه ولري. نوموړي زیاته کړه: د دغه حدیث له مخې ټولو دیني ورونو ته نصیحت کوم چې له خدایه وویریږئ، ښه خلک شئ، غوره عملونه خپل کړئ او چاته ځاني زیان مه رسوئ، مه یې جذبات ټپي کوئ. ورونو، لمونځونه مو باید د زړونو پاکونکي وي، نه د یو څو رسمي حرکتونو ټولګه. تاسې څه وایاست چې لمونځ څه شی دی؟ لمونځ یو تر ټولو غوره عبادت دی چې ستاسې پټ یا باطن او ښکاره یا ظاهر مینځي. د لمانځه ستاینه زما په خبرو کې مه لټوئ بلکې د خدای په ویناو کې وګورئ. پاچا امان الله غازي بیا زیاته کړه: واستعینوا بالصبر والصلاة. د ستونزو او کړاوونو پر مهال د صبر او لمانځه خوا ونیسئ. اقیم الصلاة لدلوک شمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان القرآن الفجر کان مشهودا. یعنی د ماسپښین، مازدیګر، ماښام او ماسخوتن لمونځ ادا کوئ او د سهار لمونځ چې د رڼا د رابره کېدو وخت دی مه پرېږدئ. ومن الليل فتهجد به نافلة لک. او د شپې په یوه برخه کې د تهجد لمونځ کوه چې ستا لپاره نفل دی. پاچا بیا وویل: فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. هلاک دي شي هغه خلک چې له خپل لمانځه نه بې پروا دي، یعنې د لمانځه له مقصده خبر نه دي. بیا یې زیاته کړه: ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. یعنې لمونځ سړی له بې حیاییو او ناوړه کارونو ایساروي. تر دغو آیاتونو وروسته درته یو ځل بیا په ټینګار سره وایم چې ستاسې لمونځونه باید ستاسې زړونه پاک کړي. همداراز د حج په اړه الله تعالی فرمایي: والله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. څوک چې کعبې شریفې ته د تګ توښه ولري نو پر هغه د الله د کور حج فرض دی. بیا یې وویل: لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. که له حج سره سره تاسې د خدای له فضله یعنې له تجارته ګټه اخیستل غواړئ نو په دې کې هیڅ ګناه نشته، ځکه دا تر ټولو لوی او غوره عبادت دی. د زیاته کړه: زما په اند حج یوازې د مکې زیارت یا د کعبې طواف نه دی بلکې
کې حج د یو ملت د پرمختګ وسیله، د نړیوالې ورورولۍ تړاو او د انسانیت لپاره د سولې او امن پیغام دی. بېشکه چې حج یوه لویه فریضه ده، خو که څوک غواړي چې د مسلمانانو د سیاسي کانفرنس له لارې حج ته لاړ شي، نو باید د دغه کانفرنس غوښتنې په پام کې ونیسي. بیا یې وویل اوس مو پام د زکات فریضې ته رااړوم چې الله تعالی یې په اړه فرمایي: وما اتیتم من الزکات تريدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. څوک چې د خدای د رضا لپاره زکات ورکوي، د هغوی مال زیاتوي. بیا یې وویل انما الصدقات للفقراء والمسکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل الله وابن سبیل. بېشکه زکات او خیرات د فقیرانو، غریبو او د هغو خلکو چې دغه زکات پر راټولولو بوخت دي حق دی، او د زکات مال دی د مرییو په آزادولو، د پور په ورکړه د خدای په لاره، یعنی د مجاهدینو لپاره د سامان په برابر او د مسافرو په پاللو ولګول شي. شاه امان الله غازي بیا وویل لنډه دا چې ستاسې لمونځ، روژه، حج، زکات او بل هر عبادت باید د خدای لپاره وي او د عبادت موخې مو په نظر کې نیولې وي. بیا یې وویل اوس به یو څه پر اسلامي ورورولۍ وغږېږم. تاسې ښایي نه یاست ځیر شوي چې د یو رښتوني مسلمان په فطرت کې د پرمختیا او لوړتیا هیله او جنون اغږلی وي. د خدای تعالی مهرباني هم بیا دومره ډیره وي چې هیڅ هڅاند سړی له ناکامۍ سره نه مخ کوي، خو په دې شرط چې زیارکښ سړی په خپل کار کې رښتونی او ټینګ وي او له زیار سره اخلاص هم مل وي. که خبره دا وي نو بیا د اسلامي امت یوه لویه برخه ولې وروسته پاتې ژوند تیروي او ولې له زیار سره ناکام دي، سره له دې چې د پرمختګ وړتیا د دوی په خټه کې اغږلې ده. له دې هم سترګې نشي پټېدلی چې مسلمانان پر خپل څښتن او د هغه پر عدل باور لري او د وعید ژمنه یې رښتیا ګڼي. همداراز د خپلو غوره چارو په بدل کې د ثواب هیلهمن او د ګناهونو په بدل کې له عذابه ویریږي. بې له شکه چې له دغه پلوه مسلمان امت تر ټولو غوره او بریالی امت دی، خو بیا هم د پرمختیا او لوړتیا توان او وس نه لري. پاچا زیاته کړه ورونو، تر کومه ځایه چې زه دغې پوښتنې ته ځیر شوی یم، نو زما په آن د دې ټولو ګډوډیو او ناکامیو لامل او سرچینه یوازې یو څیز دی چې د بې اتفاقۍ په نامه یادیږي. که تاسې په ګډه د الله رسۍ ټینګه کړئ نو بریالیتوب مو حتمي دی، ځکه تاسې یوازې د ورورولۍ او خواخوږۍ د نشت له کبله په دومره کړاوونو او ستونزو اخته او له ناکامیو سره لاس و ګریوان یاست. بې اتفاقي هغه بلا ده چې د ملتونو ریښې یې وچې کړې، لوی هیوادونه یې نړولي، د لویو واکمنو ارادې کمزوري کړي او له پلازه پر بل مخ راغورځولي. پر دې سربیره د ډیرو لویو انسانانو زړونه اوبه کړي او په مریتوب یې ښکیل کړي دي. که تاسې پرمختګ او لویي غواړئ نو اسلامي ورورولي زده کړئ او بې اتفاقي ورکه کړئ. خو دا خبره هم مه هیروئ چې یو رښتونی مسلمان چې پر څښتن کلک باور او توکل لري، که په هر هیواد یا ملت پورې تړلی وي، له توکمیزې کرکې پاک وي او هیڅ وخت حق او انصاف له پامه نه غورځوي. شاه امان الله غازي بیا وویل ورونو، په پوره اخلاص سره درته وایم چې که د ځان سمون ته مو پام وګرځاوه، شریعت ته مو مخه کړه او د خپلو مشرانو پر پله مو پل کېښود، نو ډیر ژر به مو څښتن په پرمختګ او لویي ونازوي او پر نړۍ باندې به د واکمنۍ او اغیز شتمني درکړي. که په تاسې کې یوازې یو کس په خپل خوی بوی کې بدلون راولي او سم شي، نو ټول ملت ورسره سمیدلی شي، ځکه داسې خلک د خپلې ټولنې پر وګړیو اغیز شندلی او په ښه توګه د هغوی خدمت کولی شي. پاچا امان الله غازي بیا وویل زما ورونو، د مسلمانانو لومړنۍ دنده د خدای رضا ته غاړه ایښودل دي، ځکه دا کار د اسلام بنسټ دی. په پای کې یو ځل بیا درته په ټینګار سره وایم چې ستاسې رب یوازې رب المسلمین نه دی بلکې رب العالمین دی. نو تاسې ته ښایي چې له هرې ډلې او هر توکم سره ښه اړیکې ولرئ او چاته زیان ونه رسوئ. په افغانستان کې هم موږ دغه زرین آرونه پلي کړي، ځکه پکې سوله ټینګه ده. خدای دې موږ ته د عمل توفیق راکړي. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد الكريم ملك رب رؤوف الرحيم. وروسته شاه امان الله غازي د جمعې دویمه خطبه پیل کړه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله وعلى آله واصحاب الكريم وبارك وسلم. درود او سلام پر رسول الله صلی الله علیه وسلم، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان او حضرت علی. درود او سلام د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پر پاکو خزو، بیا د رسول الله پر لونو، او درود او سلام پر حمزه، حضرت عباس، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، ټول اصحاب او مجتهدینو د امت پر
پر اولیاء او د خدای پر صالحو بندگانو. بیا یې دغه آیت ووایي: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولو الامر منکم ومن یطیع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. نو ملګرو دغه آیت ویل چې دی دلته زور زیر او بل حرکت نه لري، پرې بږدو په همدې ځای. تر خطبې وروسته اعلی حضرت په ډېرې خشوع او حضور سره جمع ورکړه او په لومړي رکعت کې طه او دویم کې ان انزلناه سورت تلاوت کړ. د اعلی حضرت شاه امان الله غازي غږ پر مقتدیانو دومره اغیز وشنده چې تر سلام وروسته چې هغه وکتل نو ټولو مقتدیانو ژړل. په لمانځه پسې جوخت پاچا امان الله غازي لاسونه لپه کړل او دا دعا یې وکړه: ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. ای زموږ ربه موږ پر تا توکل کوو، تا ته رجوع کوو او هم تا ته به بیرته ستنیږو. بیا یې وویل: ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا. یا الله ته زموږ ګناهونه وبخه، زموږ له هغو تېروتنو راتېر شه چې موږ په خپلو کارونو کې کړې او د دښمن پر وړاندې مو پښې ټینګې ساته. بیا یې وویل: وجعل لنا من لدنک ولیم وجعل لنا من لدنک نصیرا. او ته له خپلې خوا یو څوک زموږ ملاتړی او مرستندوی وګرځوه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. یا خدای پر سمه لار باندې تر روانولو وروسته زموږ زړونه بیرته له دغې لارې مه ګرځوه او له خپلې خوا را باندې رحمت نازل کړه، بېشکه چې ته ډېر لوی ذات یې. یا مولا موږ ټول رښتونی مسلمانان کړي او داسې لار راته وښیه چې زموږ خوی بوی او عمل پرې جوړ شي او پر دین و دنیا دواړو بریالي شو. بیا یې وویل: یا خدای خپلو هندي بندگانو ته د نړۍ ټولې اسانتیاوې، خوښۍ، ډاډ او هر هغه څه چې ستا له بندگانو سره ښایي ورکړي. بیا یې وویل: یا رب امان الله چې ستا یو ګناهګار بنده او ادنا مرئی دی، د خپل هیواد او ملت رښتونی خادم وګرځوه. څښتنه ما د خپل ملت رښتونی خدمت ته مټې رانغښتې، زما دغه اراده پخه او پیاوړې کړې او په هلو ځلو کې مې اخلاص او رښتونولي واچوي. مولا زما د ملت یوه لویه برخه له ستونزو او کړاوونو ډک ژوند تېروي، ته ورته د خپل عمل د سمون توفیق ورکړه او پرمختګ پرې ولوروه. یا خدای موږ ته د اسلامي ورورولۍ پر ګټو دغه ورکولو او پر دغه خوځښت د عمل توفیق راکړه او زموږ له زړونو کینه او عناد وباسه. شاه بیا زیاته کړه: خدایه موږ د تیري او بې انصافي له ګناه وساتې، موږ د خپلې پیروۍ وړ وګرځوې او له ایمان سره مرګ راکړې. ربه موږ پر ځان ظلم کړی، ځانونه مو په خپله تباه کړي، خو که ته راته بښنه ونه کړې او د خپل رحم جوګه مو ونه بولې نو موږ به بیخي برباد شو. خدای په دنیا او آخرت دواړو کې خیر او برکت را په برخه کړي. بیا پاچا وویل: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. څښتنه ته زموږ دعا قبوله کړې، بېشکه ته د دعاو اوریدونکی او د زړه په رازونو پوهیږي. د دعا پر مهال د پاچا امان الله غازي سترګې د اوښکو ډنډ وې او څو شېبې پر خلکو هم اغیز پروت و. د پاچا د هرې دعا په ځواب کې به د خلکو امین ټول جماعت پر سر واخیست او خلک به پوه شول چې همدا د دعا د قبلېدو وخت دی. تر لمانځه وروسته اعلی حضرت د لوی دروازې له لارې د جومات غولي ته ووت او هلته یې د دیدن له تګیو خوارو خلکو سره په غېږه روغبړ وکړ او د یوه عادي وګړي په توګه یې د هغوی احوال وپوښت. اعلی حضرت چې کله د لوی دروازې په لور روانو نو یو خوار کاریګر ورمخکې شو او د ګلانو یو ښکلی امیل یې ور ډالۍ کړ. اعلی حضرت د له اخلاصه ډکه ډالۍ په ورین تندي ومنله، کاریګر ته یې غاړه ورکړه او په تندي یې ښکل کړ. بیا چې څه وخت له جومات ووت او په ګاډي کې کېناست، د پښتنو یوه ډله راغله او په لوړ غږ یې وویل: معظم سلطانه موږ د افغانستان اوسیدونکي یو او ستا د قدمونو ښکلولو هیله لرو. د دې خبرې په اورېدو سره اعلی حضرت له ګاډي راکوز شو او بې له شاهي آدابو یې د یوه نږدې ملګري په توګه له دغو بېکسه پښتنو سره خبرې وکړې او د دې ترڅنګ چې دغه خلک یې د فی امان الله په ویلو سره رخصت کړل، په خپله په موټر کې کېناست او ارګ ته لاړ. له جومات د روانېدو پر مهال راغلیو خلکو په پوره جذبه د الله اکبر غږونه وکړل او پر پاچا یې ګلان وشیندل. د ګلانو د شیندلو دا لړۍ تر ارګه روانه وه. د ارګ د شمالي دروازې ترڅنګ هم زرګونه خلک راټول وو. پاچا چې له خپلې سورلۍ ښکته شو نو دغو خلکو ته سلام وکړ او میلمستون ته ننوت. ملګرو دا مطلب د یو اسلامي عالم مولانا زاهد القادري له کتاب راخیستل شوی چې نوم یې دی اروپا ته د اعلی حضرت امان الله خان سفر. دا کتاب پښتو ته استاد د اجمل ښکلي ژباړلی او له هغه په اجازې اخیستو سره مو تاسو ته وړاندې کړ.